دا.عش وایي د کندز لمونځ کوونکي د دوی بریدګر وژلی دي. د دا.عش ډلګۍ وایي چې د کندز ښار پر یو جومات برید دوی کړی او په سلګونو لمونځ کوونکي یې وژلي دي. دا.عش ته منسوب یوې رسنۍ ادعا کړې چې د کندز جومات چاودنه د دوی یو بریدګر کړې ده او لږ تر لږه 300 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. پرون د کندز ښار په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې له کبله یې لسګونه لمونځ کوونکي مړه او ټپیان شول. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې چاودنه د اهل تشیع په یو جومات کې شوې. امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او د دې پر تړاو تحقیقات کوي. د کندز ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې دوی ته 35 تنه مړي 55 زخمیان وړل شوي دي. همداراز د بې سرحده ډاکټران ویلي چې دوی ته 20 مړي او ډېر ټپیان راوړل شوي دي. د کندز د اطلاعات او کلتور رئیس مطیع الله روحاني فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې نننۍ چاودنه کې 46 کسان وژل شوي او 143 نور ټپیان شوي. د یادونې وړ ده چې دا.عش ډله تېره یکشنبه هم د کابل د عیدګاه جومات دروازې ته څیرمه په ملکي وګړو چاودنه وکړه او شاوخوا 10 کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. افغان امنیتي ځواکونو په تېرو څو ورځو کې د دا.عش ډلې 11 تنو د نیولو خبر ورکړی ده. تېره چهارشنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 4 دا.عشیان او د سې شنبې په ورځ 14 دا.عشیان د 5مې حوزې په مربوطاتو کې ونیول شو. همداراز د خوست عالم مولوي محمد نبی عمري الجزیرې تلویزیون ته ویلي چې 14 تنه هغه دا.عشیان یې نیولي چې په دې ولایت کې د برید پلان درلود. هغه زیاته کړې وه چې نیول شوو دا.عشیانو په تحقیقاتو کې هغه کسان هم په ګوته کړي چې د دوی مالی او تسلیحاتي مرسته یې کوله. ښاغلي عمري په وینا نیول شوي دا.عشیان له نورو ولایتونو په دې نیت راغلي وو چې دلته مسؤون ځای پیدا کړي او چاودنې وکړي. هغه ویلي چې دا.عشیانو په تحقیقاتو کې ټول هغه اهداف هم ښودلي چې دوی پرې د برید پلان درلود.